د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو 15 اسانه لارې. سلامونه، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. په ټوله نړۍ کې ډیری خلک له انټرنیټ نه پیسې لاسته راوړي، خو بدبختانه چې زموږ په هیواد کې دا کسان ډیر کم لیدل کیږي او په اوس وخت کې هم د ډیرو کسانو دا یقین نه کیږي چې انټرنیټ نه هم پیسې ګټل کیږي. نن غواړم تاسو ته هغه 15 اسانه لارې وښیم چې تاسو کولی شئ له دې لارې له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړئ. لومړی یوټیوب. په بهرنیو هیوادونو کې ډیری خلک له یوټیوب نه پیسې ګټي. د دې مخکینی شرایط داسې وو چې تاسو باید یو چینل جوړ کړئ او هغه منیټایز کړئ. خو لکه څنګه چې اوس د یوټیوب کارکوونکي زیات شوي نو اوس وخت کې شرایط هم سخت شوي دي. که تاسو هم غواړئ چې له یوټیوب څخه پیسې وګټئ، اول باید تاسو چینل ولرئ او په خپل چینل کې زر سبسکرایبر یعنې ګډون کوونکي ولرئ او ورسره ستاسو ویډیوګانې باید 4000 ساعت وکتل شي. خو یاد دې وي چې کومې ویډیوګانې تاسو اپلوډ کوئ دا باید ستاسو خپلې ویډیوګانې وي. دوهم فیسبوک هم د یوټیوب په شان یو څو لارې لري چې له هغه کولی شئ پیسې لاسته راوړئ. تر ټولو لومړی لار یې انسټنټ ارټیک دی چې تاسو باید د هغه لپاره یو ویب سایټ ولرئ. له ویب سایټ وروسته باید تاسو هغه ویب سایټ له خپل فیسبوک پیج سره کنیکټ کړئ. د همدې برخې ځینې شرایطو پوره کولو وروسته تاسو ته فیسبوک اعلانات درکوي او په ډېرې اسانۍ سره تاسو ته پیسې درکوي. بله لاره یې د یوټیوب په شان ده چې په ویډیوګانو تاسو ته اډز درکوي، خو هغه د یو څو هیوادونو لپاره کار کوي. خو په افغانستان کې هم کولی شئ چې د یوې طریقې له لارې هغه شرایط پوره کړئ او تاسو هم له دې لارې پیسې لاسته راوړئ. دریم افلایټ مارکیټینګ. که تاسو یو غټه صفحه یو غټ چینل لرئ نو تاسو کولی شئ چې له ځینې ویب سایټونو افلایټ لینک واخلئ او هغه په خپلو صفحو یا چینلونو کې نشر کړئ. کله هغه لیک نه یو څوک یو څه واخلي نو تاسو ته هغه ویب سایټ بېلابېل قسم کمیشن درکوي. دا طریقه لږه سخته ده خو که کوښښ وکړئ کولی شئ په اسانۍ سره په دې طریقه پیسې لاسته راوړئ. څلورم ویب سایټ. د ویب سایټ له لارې هم د پیسو ګټلو ډېره اسانه لاره ده، خو په دې شرط چې تاسو باید اول یو ویب سایټ جوړ کړئ. بیا به هغه ویب سایټ کې له ګوګل نه خلک راولئ. وروسته له کتونکو راوستلو تاسو ته بېلابېلې کمپنۍ ستاسو ویب سایټ ته اعلانات درکوي چې په دې طریقې تاسو کولی شئ ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړئ. پنځم فریلانسینګ. که تاسو په یو څه کې مهارت لرئ، د مثال په ډول تاسو یو ډیزاینر یئ، ځینې د فریلانسینګ ویب سایټونو ته خپل ډیزاین اپلوډ کوئ او هلته ډیری خلک ډیزاینونه خوښوي. نو که ستاسو ډیزاین د خوښې وړ وګرځېده نو تاسو ته د هغه ډیزاین لپاره پیسې درکوي چې دغه رقم ډیزاین زما د کمپنۍ لپاره هم جوړ کړئ. یادونه: که غواړئ چې تاسو په دې 5 طریقو کې د کوم یو تفصیلي لیکنه غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. موږ به تاسو ته د دې په اړه تفصیلي معلومات درکړو. تر هغې چې موږ درته داسې جالب معلومات وړاندې کوو، تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.